السلام علیکم ګرانو کتونکو ساجد شایق ما سبا بل ورځ د پښتو لیکچررشپ ایسیس د دغه انټرویو شروع کیږي نو د دې لپاره ما مناسب وګڼل چې ستاسو دپاره زه یو څو ام سی کیوز ریکارډ کړم او تاسو ته واورم د دې غرض دپاره چې په انټرویو کې هم اساني وشي درته او دویمه خبره دا ده چې د دې نه علاوه هغه تنان کوم چې لکه نوې ایسیس دي دغه تنانو نه علاوه د کوم کسان چې بی ایس کوي ایم ای پښتو کوي نو د هغې دپاره زه یو څو ام سی کیوز ریکارډ کوم نو امید دی چې دا به ستاسو ډېر زیات په کار راشي او دا اوس چې تاسو ته زه کوم ریکارډنګ وړاندې کوم نو دا صرف د فیکشن په هکله باندې دی نو تاسو دا په غور باندې واورئ دې کې به امید دی چې تاسو ته هغه معلومات هم مخې ته راشي کوم چې تر اوسه پورې تاسو چېرته په بل کتاب کې نه وي لیدلي او بله خبره بله فایده پکې دا ده که نه چې اوس ډېر کتابونه په یو ځای او په دې مختصر وخت کې کتل دا ډېر ګران وي او ما د ډیرو کتابونو معلومات په یو ځای او د یو څو منټو دپاره تاسو ته ریکارډ کړي دي نو ستاسو به ډیر په کار راشي دا تاسو واورئ ډیره مننه غوږ ورته کیدئ کونډه جینۍ افسانه راحت زاخلي لیکلې ده خو کونډه ناوې افسانه چا لیکلې ده نو دا حسن خان سوز لیکلې ده د حبیب الله رفیع د وینې مطابق د افغانستان په سیمه د پښتو اولنۍ ډرامګۍ کومه یوه وه نو دا وه یوه ورځ غیرحاضري یوه ورځ غیرحاضري ډرامګۍ چا لیکلې وه نو دا مولوي صالح محمد هوتک لیکلې وه په تعلیم یافته خلکو کې په افغاني اقبال څوک مشهورو سید راحت زاخلي افسانه د اباسین غاړه چا لیکلې ده مراد شنواري د سرو غاښ افسانه چا لیکلې ده مفلس درانی د افسانو مجموعه که اباسین راغلی نه وی دا چا لیکلې ده دا حسن خان سوز لیکل سمندر خان سمندر د پښتو ډرامه نګارانو په کم دور کې شمیرلی شي په اولني دور کې جونګړه نومې ډرامه چا لیکلې ده عبدالاکبر خان اکبر د یونان د ټولو نه وړاندینۍ قیسې په کم نوم مشهورې دي او په کم نوم باندې یادیږي نو ایسپ پیبلز باندې د یو مړي پیغام دا یو افسانه ده په 1926 کې لیکل شوې ده دا چا لیکلې ده میا آزاد ګل کاکا خیل ریښتینې مینه او د پښتون بدل دا دوه داسې قیسې دي چې د افسانو ګمان پې کېږي دا د چا د کتاب قیسې دي نو جواب دی منشي احمد جان افسانه شلیدلې پڼه دا چا لیکلې ده نو دا په کال 1919 کې راحت زاخلي لیکلې ده او د هغه دویمه افسانه ده جولۍ ګلونه د چا د افسانو مجموعه ده نو د ماسټر عبدالکریم لړم پیرنګي چې کومه افسانه لیکلې وه نو هغه په کومه لهجه کې وه نو په وزیری لهجه کې د لړم پیرنګي د لیکلې افسانې مرکزي کردار سو هغه مرکزي کردار ښځه دا جمله د چا ده په یوه اوښکه کې د دنیا غم څرګندول لنډه افسانه ده نو دا د رضا همداني ده قیصه چې د فن په بټۍ کې پخه شي او په چل طریقه وتراشلی شي نو افسانه شي دا خبره د چا ده دا د ډاکټر محمد اعظم اعظم د ډرامې بنیاد په څه دی د ډرامې بنیاد په قیصه دی
د ډرامې وحدتونه څو دي؟ 3. افسانه د قصې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د منځ نه. د الف لیلوي قصو دپاره مرکزي منظر کوم یو ګرځېدلی دی؟ کوم ځای ګرځېدلی دی؟ هغه کوه قاف. د الف لیله لغوي معنی څه ده؟ زر شپې. د افسانوي ادب اولنی توکی څه دی؟ ډرامه ده. ایسپ پیبلز څه ته ویلی شي؟ نو دا د حکیم ایسپ یا لقمان حکیم قصې ته ویلی شي. د قصو یو کتاب قصې د ایسپ الحکیم دا د لندن نه په کال 1891 عیسوي کې چا چاپ کړی و؟ نو جواب دی میجر راورټي. الف لیله د کومې ژبې په قصو کې عالمي شهرت لري؟ دا د عربۍ ژبې. په کال 1913 عیسوي کې نوې روشني ډرامه چا لیکلې؟ قاضي رحیم الله. ډرامه د کلو ښایست دا چا لیکلې؟ نو دا سید بهادر شاه ظفر کاکا خیل. د کلو ښایست دا ډرامه کله لیکلې شوې ده؟ دا په کال 1914 عیسوي کې. د کلو ښایست دا کوم قسم ډرامه ده؟ دا اصلاحي ده. پښتو ژبه کې په زیات اتفاق سره اولنې افسانه راحت زاخلي لیکلې ده. خو د افسانو اولنی کتاب چا چاپ کړی دی؟ نو دا کتاب دی د نادرخان بزمي. نادرخان بزمي چې د افسانو کومه مجموعه چاپ کړې ده د هغې نوم څه دی؟ پلوشې. تجسس یا سسپنس څه ته ویلی شي؟ نو د دې یو مختصر تعریف دا دی چې فیکشن کې هغه رنګ چې کتونکي یا لوستونکي د اوس به څه کیږي په لټون کې واچوي، نو دې ته تجسس یا سسپنس ویلی شي. کردارونه څه ته وایي؟ په ډرامه کې چې په نظر باندې کوم خلک راځي نو دې ته کردارونه وایي. او کردارونه په څو قسمه وي؟ کردارونه په 2 قسمه وي. د ډرامې د ملا تیر څه ته ویلی شي؟ قصې ته. د واقعاتو مناسب ترتیب ته څه وایي؟ دې ته پلاټ وایي. ډرامه د څه نه بغیر نشي جوړېدی؟ د قصې نه. د پلاټ یو بل مختصر تعریف د قصې د اعمالو او واقعاتو ترتیب شوی خاکه پلاټ بللی شي. په تعلیم یافتو خلکو کې په افغاني اقبال څوک مشهورو؟ نو دا سید راحت زاخلي. پښتو کې د لطیف ادب بانی څوک دی؟ راحت زاخلي. د ډرامې د کامیابۍ راز په څه کې دی؟ نو د کردار سره انصاف کې. اداکار چې په خپلو کې کومې خبرې اترې کوي دې ته څه ویلی شي؟ مکالمې. د ډرامې د بې خونده کېدلو یو لوی سبب څه دی؟ نو د وحدت تاثر خاتمه. کوم یو توکی داسې دی چې د هغې نه بغیر ډرامایي عمل ممکن نه دی؟ نو هغه تصادم دی. د ډرامې روح څه ته ویلی شي؟ نو د ډرامې روح تصادم ته ویلی شي. په کال 1946 عیسوي کې د سټیج ډرامو چې کومه مقابله وشوه نو په هغې کې اولنی انعام کومې ډرامې واخیسته؟ نو د دغه ډرامې نوم و توره چې تیریږي. توره چې تیریږي ډرامه چا لیکلې؟ پروفیسر افضل رضا. او په کال 1959 عیسوي کې چې کله د سټیجي ډرامو مقابله وشوه
نو په هغې کې اولنی نام کومې ډرامې اخیستی و نو هغه ډرامه وه اور اوبه توره چې تیریږي دا یو ډرامه وه. دا ډرامه د چا د تاریخ سره تعلق لري نو دا د شیرشاه سوري د تاریخ سره. د نثري ادب غزل څه ته ویلی شي؟ افسانې ته ویلی شي. افسانه د ژوند په څو اړخونو باندې خبره کوي. په یو اړخ باندې د هیئت په لحاظ د افسانې غټ قسمونه څو دي؟ 3. کرداري افسانه کې افسانه نګار د څه په ذریعه باندې واقعات بیانوي؟ د کردار په ذریعه. ماحولي افسانه د څه عکاسي کوي؟ د ماحول. افسانه کې چې څه نه وي نو وعظ ته جوړ شي، فن چې پکې نه وي. د لړم پیرنګي اصل نوم څه و؟ جیجی لوریمر. افسانه شلیدلې پڼه چا لیکلې ده؟ راحت زاخیلي. میراته افسانه چا لیکلې ده؟ حمزه شینواری. امیر حمزه خان شینواری ټولې څو افسانې لیکلې دي؟ 12. د مابڼ شپونکې دا افسانه چا لیکلې ده؟ سید رسول رسا. پلوشې د چا د افسانو اولنۍ مجموعه ده؟ نادر خان بزمي.